باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. کتاب ریاض صالحین یوصلو دونوی نمبر باب شروع کی. باب د په باره د دې کې چې د سحر او د ماسخوتن د جماعت د منځونو ته حاضرېدلو باره کې ترغیب دی او تیزی ده. سحر او د ماسخوتن مونږ دا ډېر زیات لازم دي، مهم دي. نو دې باره کې دلته یو څو حدیثونه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانېږي. اول نمبر حدیث ته عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال. عثمان بن عفان روایت داوی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي د الله پیغمبر فرمای، من صلى العشاء في جماعه، چا چې د ماسوتن مند جمع سره وکو، فكأنما قام نصف الليل، گویا کی دغه مؤمن مسلمان نمایش په د الله بندګي او عبادت ته ودرېدو. د نمایش په اجر رب العالمین ورکې د ماسوتن منچی سو د جمع سره وکي او جماعت سره وکي. ومن صلى الصبح في جماعه، چا چې د سحر منځ دا د جماعت سره وکو د جمع سره وکو، فكأنما صلى الليل كله، گویا کې دغه مؤمن مسلمان ټول شپه د رب العالمین عبادت کو، ټول شپه منځونه وکړل. یو بل روایت کې راځي، روایت امام ترمذی او عثمان بن عفان وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من شهد العشاء في جماعه كان له قيام نصف ليله، سوچ د ماسوتن منز جمع ته حاضر شو، نو دغه کس د پاره دومره اجر ده، لیکن مایش په چې دا عبادتو کې والله ته ودرېږي. ومن صلى العشاء والفجر في جماعه، چا چې د ماسخوتن او د سحر منز د جمع سره وکړو، جمعات کې وکړو، جمع سره وکړو، کان له کقیام لیله، نو دغه مؤمن مسلمان د پاره به د دې اجر وي لکه ټول شپه چې رب العالمین ته دا په بندګي او عبادت باندې ولاړي. څومره عظیم زیره دې زموږ استاد سره لپاره، الله زموږ استاد څومره مهربان دی. د ماسوتن په مونږ باندې ټول لسپینځل لسمنټ ادا لګي، د سحر په مونږ باندې لسپینځل لسمنټ ادا لګي. د الله پیغمبر فرمایي دغه دو وخت منځونو پابندي وکا، د جماعت سره کوا، نو تا د رب العالمین دومره اجر درکړي ک ټول شپه چې تویخ او د رب العالمین عبادت او ذکر او اذکار او تلاوت تکي. څومره آسان عمل او څومره عظیم اجر الله تعالی مومن مسلمان ته ورکړي. دویم نمبر حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ابو هريره روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح، الله پیغمبر فرمایي ک چرته د مؤمنانو مسلمانانو د خلکو ته پته لګیدل چې څومره اجر دی د ماسخوتن د مون د جمع سره او د سحر مد مون د جمع سره، لاتوهما ولو حبوا، خامخا دا خلک به دغه دواړو منځونو ته راغلي وي حتمی او لازمی، اگر که په خاپوړ او د ځان په خودلو باندې وي، په کناټو باندې به خودلې راتلې به نو شپه به کار نه کو، او ته به دغه جمع ته راتللی. کته ته چرته د دغه دوه منځونو د ماسخوتن او د سحر د منځ هغه اجر او ثواب او د الله د نعمتونو او د درجو د منزلو د الله د خوخی پته ولګيږي چې الله په دغه دوه منځونو باندې هغه جماعت باندې څومره خوشاليږي، الله څومره درجه ورکړي. نو د الله پیغمبر فرمایي د خلکو نه خپل د بدن هغه مرض او ستړیا هیر شي او دغه منځونو ته دغه شانته په خاپوړو باندې راتلې. اخیرنه روایت د الله پیغمبر فرمایي، دا روایت د ابو هريره مولي، ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاه الفجر والعشاء، نشته د هیڅ یو منځ ډیر زیات درون په منافقانو باندې د سحر د مونږ او د ماسخوتن د مونږ. منافق انسان باندې انتهایی زیات درون منځ چې داغه په طبيعت باندې بد لګيږي او ډیر زیات ورته ګران وي، دا د سحر مونږ او د ماسخوتن مونږ. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، د الله پیغمبر فرمایي ک چرته د خلکو ته دغه دواړو منځونو د اجر او د ثواب پته لګیدل، نو خامخا د خلک به دغه دواړو منځونو ته راتلې بنو شو، مریضان به خو په خاپوړو باندې راتلې، اگر که په خاپوړو باندې. دا روایت امام بخاری او د مسلم دی.
مقصد دې روایتونو دا د مؤمنانو مسلمانانو ټول منځونه مهم دي ټول منځونه د دې اهتمام د جماعت سره پکار دي خو دغه دوه منځونه د سحر منځ او د ماسخوتن منځ دا واقعا خبره ده د انسان په طبیعت هم سخت لګيږي تورتمی پکې هم وي د ورځې سړی کار کړی د شپې سړی خوب کړی سحر مونږ ګران وي پاڅېدلو ته ګران وي شیطان د لڅک تدریغ غوټې هم درکړې وي او بدن ستومانه وي بدن سس پسي نو دغه منظور ته هر سړی سي نشي راتلی چا چې دغه شان د په نفسي خواهشاتو باندې خپې کېدي او د شیطان باندې غالب وي په نفس باندې غالب وي الله دغه منځونو به توفیق ورکوي معنا دا مقصد دا چې څوک پاتې کېږي منافقانو باندې او هغه خلک چې هغه ریاکار خلک وي هغه دغه شان د باغی باندې منځونه هغه ډېر زیات سخت ډېر نه راځي ځکه په دې کې خلکو یو بل ته توجه ډېر نه یو بل ته خلک ډېر نه ښکاري او دا د ماسپښین او د مازدیګر منځونه داسې وي د ماښام چې خلک یو بل ته پکې ګوري د خوب نه پکې پاک وي سترګو کې خوب نه وي نو منافقان دغه منځونه له بیا هم دغه شان ته د ځان ښودنې دپاره راځي خو دا دوه منځونه دا د صحیح ایمان او د صحیح اسلام نښه ده یو مؤمن مسلمان چې دې ته راځي معنا دا چې په دې کې ایمان دی په دې کې صداقت دی الله دې موږ تاسو توفیق دې اعمالو راکړي وصلی الله علی نبینا محمد